اول چې مکتب مو نوی ایجاد په 1302 کې په دغه اجرا کې موږ تدریس کو دغه کوټوي د نامې اداره جوړ کړه د صحاکه مو د سفار صنفونه ته جوړ کړو چې شاګردانو مو تدریس کړو خو په ډېر مشکله مو تدریس کړه ځکه چې ډېر تانګ د خپل ویني وړي کې دا بیا مو په دا طرف کې تر خپل کور د تشناب پوره او به پوره وو تفریح پوره وو په دا طرف کې د سترې کې چې تفریح مو په دا طرف وګرځي ځکه چې دا غزه ډېر تانګ نو هغه وخت کې مو فامیل دا ډېر زیات وو ګاډه ورونه وو لورونه مې وو پاکه مو ژوند کړو یې وغوښتل چې د مو وندیار باید چې خپل زده کړې کړې دي خپل زده کړې نه ګټه وکړي به برخه پته نشي او کله خلک نه غوښتنه وکړه چې مو وندیار به دلته تاسو ته داسې یې که د خپل لونه پرېږدي او کله خلک مو غوښتنه ومنله خپل لونه یې موږ وجرې تر پرېښوې په وجرا کې مو اواز سمنه شروع وکړه په وخت کې د قراردادي ښوونکي په صفت مې وظیفه اشغال کړه کور مو شروع کړو ان په هغه خپل وجرا کې مونږ تقریبا 2 دورې فرغین ورکړل یې نه بعد په دای کلی په دا سها چې د کلی طرفه دولت ته وقف شوی دو یو کې مرسته دا مکتب ته ایجاد کړو په هغه وخت کې مخکې د پخواني رئیس خزنګل چې وو یې تمیر رئیس خزنګل ته جوړ کړی دی په خپل لګښت چانه کومه وخت وی چې پاره طریقه وی آیته جوړ کړی د یو تمیر چې دی د طرف ته دا کفته جوړ کو چې کله مکتب ورسېدو سار ته جوړ شو ترمیم شو په 95 کول کې موږ خپل مکتب چې هغه طرفه خپل کورنه مې ار انتقال کړی د مکتب ته ولا تکلیف ویل نه و تکلیف ځکه چې دا شاګردان وټلې مون کورته نه تر وته به وب چې کله ځکه چې وته وب مشکل ډیر وو یزه مشکل ډیر وو خو یم کورنۍ دا ممنیت ونه کړو چې د شاګردانو مو ویلې ته ویل نه وځي ویل چټلې ته جوړوي تشناب ته ویلې ترسي مو بو بلار دې زی ته ویلې خو په ډیر ورین تندې د کله خلک پورا ځکه ډېر افتخار بولم چې کور مې ته د کور وي ته وکړه ځکه مې نه چې زه په خپل ځون افتخار کا زه په خپل فامیل نه افتخار کوم چې دومره خلک ته کله خلک مشمونه ته اجازه ورکړه د ډېر مشکلې دی په سارو خوستل چې نن دغه خړ پړې وجره په برکات ته خیان دي نن په پانتونونه فارغ شوي دي خیان دي مې کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي خپل استاد دي په انسټیټیوټ کې درسونه ورکوي نه د شکوټ په کلینیک کې دندې اجرا کوي داسې په بې سرحده کې داسې په نور شفاخانه کې دا مې اسې مثال ته وښیلو او په دا کې وظیفه اجرا کوي زه په دا خیان ځنې ډېر افتخار کوم چې زه د وینم زه دومره د خوښۍ احساس لرم خوښي احساسوم چې بالکل ډېر